نو دوستانو د دې میګر په باره کې معلومات درکوم. دا میګر ډېر ښه کار کوي. اول ډي سي ولټ چې کوم ده له 200 ملي ولټ څخه شروع کوي تر 1000 ولټه پورې. د موږ تاسو شمسیان چې کوم دي هغه تر 800 ولټه پورې زیات نه وي، یعنې دا تر 1000 ولټه پورې کار کوي. له هغه څخه وروسته له 2 ولټه څخه تر 900 ولټه پورې اي سي یعنې ژوندی برق کوم چې دولتي برق ته دا پرېښودل کېږي څه ده، یا د موږ له انویټ څخه د سمرسیبل طرف ته چې وځي دا برق ورباندې ښودل کېږي. له هغه وروسته څخه د برق شارټ یعنې که تاسې سمرسیبل لاین چېرته پرېوي او تاسې ته معلومات نه کېږي ځکه چې هغه لاین خو په پستوکي کې بسته ده، معلومات نشته چې کوم ځای پرې ده، نو تاسې به دا میګر په دې اپشن باندې ودروئ دا رقم ته په ان سی وي باندې، او دلته یې د ان سی وي کوم سنسر چې لګولی هغه دلته لګېدلی ده. تاسې به یې په برق داسې وګورئ. دا د موږ کاویه برق ده، تاسې ته معلومېږي دا داسې چڼاری تاسې ته معلومېږي چونډ چونډ کوي څه ده، خو کله چې برق ته ورنږدې کړې دا سنسر به راواخلې په برق به یې کړې. ته ګوره دا رقم ته کار کوي. که چېرته له برق چارج لرې شي ته ګوره، که چېرته دا تار داسې دلته خو روغ ده، که چېرته دا تار دلته راورسي او پرې وي نو دا به دا رقم ته شي. ته ګوره دا رقم ته کار به کوي. نو تاسې ته هغه پرې تار یعنې خراب ځای د برق کټوالی تاسې ته نږدې معلومېږي تر دې ځایه برق شته یا نشته، په دې ځای باندې معلومېږي څه ده. له هغه وروسته څخه دا دوم رالو. دلته تاسې ښکارېږي چې ډي سي او دلته ای علامه یعنې امپیر. دلته د مړو برق له 20 امپیر څخه تر 200 ملي امپیره پورې تاسې ته د مړو برق یعنې د شمسي د برق امپیر معلومول کېږي. تر 20 امپیره پورې کار کوي. دا نور میګر چې ده تر 10 امپیره پورې کار کوي، او دا غټ میګر چې ده تر 20 امپیره پورې کار کوي. کومې د موږ شمسیان چې تر 2500 واټه پورې دا معلومولی شي، خو له هغو پورته شمسیان خو اوس تاسې ته معلومات شته 3500 راغلي، 300 راغلي، 400 500 واټ شمسیان راغلي، هغه په دې میګر باندې نه معلومېږي. نو تاسې دې میګر ته حتما ضرورت لرئ. له 20 امپیره تر 200 ملي امپیره پورې د ډي سي برق او امپیر درته ښیي. نو اوس دا بله خواته پسې راوړو. دلته بیا امپیر 20 یې لیکل شوی، خو دا په سپین رنګ کې ده. دا هم له 20 ملي امپیره څخه تر 20 امپیره پورې ښیي. دلته بیا ای سي علامه شو کړله، یعنې د ژوندي برق امپیر تاسې ته دلته ښودل کېږي څه ده. په هغه وخت کې به بیا تاسې دغه لاین دلته راواړئ. دلته درته لیکلي د 20 امپیر دلته به یې راواړوئ. که تاسې ژوندي برق وال پې بولئ یعنې پې ګورئ دلته یې وګورئ، او که تاسې د مړه برق وال ګورئ دلته یې وګورئ. ژوندی برق ای سی برق ده، کوم دولتي برق چې ده یا له انویټ څخه چې وځي، له مالت څخه چې برق د سمرسیبل طرف ته وځي دا برق ای سی ده، او کوم چې له شمسیانو څخه مالت ته ورځي دا ډي سي برق ده. نو دغه امپیر دلته یو ځای وګورئ یو دلته وګورئ، خو تاسې باید د ټولو شمسیانو امپیر په یو وار نه وګورئ، د یوې وکتلی شئ ځکه چې دا میګر ورباندې خرابوئ. او له هغو څخه وروسته دا د ترمیم لپاره دا نور کارول کېږي. دا شیان دا اومز معلومات ورکوي. د ترمیم لپاره کوم څوک چې مستریان دي د هغو لپاره کار کوي، او هغو سر خپله ورباندې خلاصېږي. نو دوستانو دلته ډي سي ولټ ښودل کېږي، دلته اي سي ولټ ښودل کېږي، دلته شارټ ښودل کېږي، او له 200 ملي امپیره تر 20 امپیره پورې دلته ډي سي ولټ ډي سي امپیر ښودل کېږي، او له 20 امپیره تر 20 ملي امپیره پورې دلته. او که چېرته بیا تاسې دلته ودروئ په 900 باندې، دلته خو تاسې ته اي سي برق ښودل کېږي. زه تاسې ته ښیم دلته اوس موږ اي سي یعنې دغه د مالت برق ته میګر ورکوو چې څه رقم ته راځي. وبښئ دلته ما په امپیر کې هغه ورکړی ده، نو موږ یې دلته ورکولی شو. د برق لاین اوس دلته ګورو. دلته تاسې ته ښکارېږي 196 ولټه برق د موږ را روان ده. تاسې ته ښکارېږي چې دا خو باید 220 وای. د موږ ولټیج بیټري خالي ده، یعنې ولټیج یو څه کم دی. خو که چېرته تاسې فریکنسي وګورئ ایچ زیډ، دلته تاسې ته ښکارېږي ایچ زیډ. ایچ زیډ فریکنسي ده، خو د دې مالدانو په حساب سره باید فریکنسي پوره وي، 50 وي. تاسې ته ښکارېږي فریکنسي 50 ده. دغه د یو پي ایس مالدان چې کوم دی یعنې له بیټرۍ څخه چې کار کوي، دا مالدان ولې شیان نه سوځوي، او دغه نور یونیټ شیان چې دي دا د کمپیوټر او دا شیان ټول سوځوي. د دې علت څه ده؟ د دې علت دا شی ده دغه کوم یونیټ چې دي په دې باندې شیان خرابېږي، زیات یې خرابوي او دا یې نه خرابوي. د یونیټ هغه تر 500 پورې چې تاسې فریکنسي چې تاسې ته معلومات کېږي، کله چې تاسې اور باندې کاوئ په 240 540 کې چلېږي، دا فریکنسي د ایچ زیډ. او کوم چې ولټیج د هغه ولټیج، نو د تاسې په انویټ کې که زور ورباندې راسي اوم ولټیج راکته کېږي
لکه موږ چې دلته 1.6 ولو خو وری به تاسو فریکونسي تقریبا څو 40 فریکونسي به 45 به کوم انیویټ سي یا مالت سي فریکونسي او ولټ دواړه اچول هغه سامانونه سوځوي یعنې ترمیم سامانونه لکه دا بورډونه دا شیان دا سوځوي دا سیګان خرابوي او کوم مالدان لکه UPS دا چینایي مالدان چې بیټري لپاره جوړ شوي دي دا مالدان شی چې دي هغه فریکونسي نه کموي فریکونسي له اوله تر اخره په 50 باندې ولاړه وي او کوم ولټ چې ده که برق کم سي هغه ولټیج کته کوي ولټ دې کم سي پروا نه کوي خو هغه شی بند سي ګل سي خو فریکونسي چې ورسره کموي هغه بیا دا شیان خرابوي سوځوي تاسو که هر چارجر چې ته وګورئ په هغه باندې دلته لیکلي واضح AC برق زه تاسو ته وښیم لا 50 تر 80 زیټه پورې دا ګوره انپوټ ولټیج AC 260 ولټه خو 50 زیټ یعنی فریکونسي به تر 50 هیڅ کم نه شي 50 زیټ دا فریکونسي ده په ډیرو باندې 50 تر 80 لیکل شوی په ډیرو خاص 50 لیکل شوی نو دغه فریکونسي تاسو ته ښکاري په دې میګر کې فریکونسي په کتلای شي او ولټیج هم کتلای شي او کوم چې ما ته وایي انویټ سي دي هغه فریکونسي هم راکته کوي او ولټ هم کته کوي په دې خاطر باندې شیان سوځي او د نور مالدان چې کوم دي له بیټري چې موږ کاروو UPS چې دي دا شیان چې دي ایبریډ چې دي هغه فریکونسي نه کته کوي فریکونسي په 50 خاص ولاړه وي او ولټ چې کله برق ور باندې کم شي ولټ کته کوي نو په دې میګر کې دا شیان ټول ښودل کېږي دوستانو کوم ویډیو خوښه شوې چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ ښایسته کمنټ ورکړئ د نورو ویډیو لپاره له موږ سره پاتې شئ ژوندی دی افغانستان تل دی افغانستان الله مو مل